پښتو کې ملګرو ته ویم هغې نه پس به درته دوه درې شعر ووایم بیا ورته یو غزل ویم تنګېږئ به نه ته د پښتو په ادب څه پوهېږې ته د پښتو په ادب څه پوهېږې ته په ایمان او مذهب څه پوهېږې ته د جهان په قدر نه پوهېږې ته د جهان په قدر څه پوهېږې ته د انسان په قدر څه پوهېږې ته خو بې عقله بې شعوره کس یې ته خو بې عقله بې شعوره کس یې ته بې رواجه بې دستوره کس یې تا سره ژوند تېرول نه دي پکار تا سره مینه کول نه دي پکار تا نه نفرت او تا نه سنګ پکار او تا سره سنګ جوړول جنګ پکار دی ما ته دې پلار معلوم نیکه معلوم دی ما ته دې پلار معلوم نیکه معلوم دی ما ته دې نسل او ذات ښه معلوم دی او مور دې پردي خیرات کې نه پرېږدي څوک ترور دې پردي خیرات کې نه پرېږدي څوک د ځان صفت مه کړه خبرې مه کړه خبرې دومره سترې سترې مه کړه او ته د خبرو په چل نه پوهېږې ته د خبرو په چل نه پوهېږې ته د سندرو په چل نه پوهېږې ته په وطن نغمې لیکلی نه شي ته په وطن ټپې لیکلی نه شي د بل په ځمکه چې شعرونه لیکې د بل په ځمکه چې نظمونه لیکې نو ستا د دې شعرونو خوند به څه وي نو ستا د دې شعرونو خوند به څه وي نو ستا د دې نظمونو خوند به څه وي ته د غزل په هنر نه پوهېږې ته د غزل په هنر نه پوهېږې د ځان په خیر او په شر نه پوهېږې او تا سره زړه کې د چا خیال نشته دی تا سره زړه کې د چا خیال نشته دی په تا کې داسې څه کمال نشته دی ته نه د فن نه د مزې سړی او دا ته د کمې زمانې سړی او ستا څه موضوع نشته خبرې مه کړه تا کې څه نښې د پښتو نشته خبرې مه کړه ته چې دا ولې جنګوي ملګري په څه خبره بېلوي ملګري د پاتې مینې نه نفرت جوړوي ته د ادب د سیاست جوړوي او راشه سړی شه په سړو کې کښېنه مومن صاحب راشه سړی شه په سړو کې کښېنه چې قدردان وي په هغو کې کښېنه چې په هنر د شاعرۍ پوه شي چې د یارانو په یادوي بس خیر یو دوه درې شعر ارشاد اجازت ده خانور صاحب ښکارېږي زورول دي چې په زور راننوځي ښکارېږي زورول دي چې په زور راننوځي دیوال باندې راخېږي خو په کور راننوځي ښکارېږي زورول دي چې په زور راننوځي دیوال باندې راخېږي خو په کور راننوځي او نو ته سره به څنګه څوک د امن تړلو کي نو ته سره به څنګه څوک د امن تړلو کي په جنګ راننوځي او په شور راننوځي او جنت ته فرښتې به مې په زور باندې راکاږي جنت ته فرښتې به مې په زور باندې راکاږي دعا چې مې دې زموږ ته د مور راننوځي او په پلس پلس په خندا دا خویندې مې راته وشي چې پورته مې ورپورته یې په شروع راننوځي یو دوه شعرونه نو ارشاد کلام هم ووایه اوس نن مې دا غزل لیکلی که غلطي پکې بسکي دی وینا وکړي زما قاتل ما پسې سم په بازینګرو راځي زما قاتل ما پسې سم په بازینګرو راځي دا چې راځي نو دا د غیرو په خبرو راځي ډېر ښه او په دې جنګي حالات کې دا پښتون دی ولې په دې جنګي حالات کې دا پښتون دی ولې ان د کابل نه تر ټک په سندرو راځي ډېر ښه او ګورګورین دې راځي کې ارشاد او د کلي پیغلو ته د ښار دې پیغلو داسې وویل د کلي پیغلو ته د ښار دې پیغلو داسې وویل موسم به کله په دې غرونو د ګورګورو راځي ډېر ښه ده او مورې دا ستا د غم ازار شم غم دې نشم لیدی مورې دا ستا د غم ازار شم فرهاد صاحب غم دې نشم لیدی ژړا دا ستا په سپینو اوښکو باندې بدلو راځي ډېر ښه او د یو سړي پسې دا څوک دي چې ټوپک وسره
د یو سړي سره دا څوک دي په ټوپکو سره د مرګ دپاره په دې ورو په جوړو راځي واه ډېر ښه ده ډېر اوس پرلې ملي په دې سیمه کې یاد راشي د امن باد په چینار او په نښتر راځي ډېر ښه ډېر ښه ډېر